د اتا دا نوی ویډیو اورو راځي چې سوي به په موږ رسته خبرې کوم. یو کمال بل جمال دی. د دې باندې ورونو ویډیو ما کتلې تاسو مو وګورئ بیا له موږ سره اوسئ. دا به کوي نن کدا دا به ټول سالکا هر کمی و پکېرا دا وګوره دا به موږ ته ګل ولی خان نه کوي. دا به بالکل دلته کوم دوی ته او دا به ما طرف نه کمال او جمال صاحب ته گیفت وی. ډیره مهرباني خوشاله باد اوسئ. ډیره مهرباني ګل ولی خان نایاب ډیر ګل او څه شي درکم. داسې راته ووایه دغه دوکان کې ستا څه خوښ زما غټ ګفت نه را شیشو کې څه بند وه په دومره قیمتي ګفت ولې خوښې نو بس د څه به کوې نو دا خو زړه ده که نه د زړه زور نه لرو د دې زړه داسې زړه دی چې زه یې راکش کاږلم ځان ته په رب یقین وکړه چې زه یې ودردولم او د زړه نه او خفه پې شولم او دا د زړونو مالک الله دی. د الله تعالی د بندګانو کې جنت هم کتی شي تاسو او الله به تاسو ته اجر هم درکوي. کوشش وکئ دا معذوره دي دا ښه خبرې ورته وښایي. داسې خبرې نه وي چې هغې باندې الله او رسول خفه کېږي. هغه توفیق خو ما نه دي راوړي. هېڅ خبره نشته خبره نشته ساکه مې وکتلې چې دا ډېره ده ولې ولې توفیق العالمه ښه دا هماغه توفه ده هماغه ده بیا تا ورو ډېر شکریا ادا کوم چې موږ ته دا ګفت راکړو نوالو دا ګفت موږ ته راکړه تا ورو دا هغه به چېرته یا دا ګوره دا به په پیسو اخیستی چا مفته نه دی راکړی. ښه دا تا وروره ډېره مهرباني. دا یو دانه په څو روپۍ شوې یو دانه هم په 14,000 دا بل هم په 14,000. ډېره مهرباني یا تا وروره. زه د ستاسو هغه کوم ورور دی چې سر یې داسې کو هغه چې شاته یې ورپسې وکتله توپه چې هغه کوم یو ته وې که ته وې دا هغه دې زه ډېر ودردولم او تا ورته ویل چې نه همدا به راکې تا ویلې که ده که نه ده صحیح. د ده ورور چې دی د زړه ارمان پوره شو زړه ارمان پوره شو. رښتیا هم ډېر وړاندې سفر مې وکړو او بل پر ما یې حق و چې یې دردولی یم کړېدلی یم ورپسې. بل انسانان دي د الله تعالی مخلوق دی او په دې باندې شفقت وکړئ. دا توفه د ستا دا د ستا دا مفته نه دی راکړی. دې ګاډي کې یو بل ګفت هم پروت دی چې ما ته همدغه فروټ والا چین مې دي ولولي خان ګل ولي خان هغې موږ ته راکړی و. زما او د دې فرق نشته دا م انسان دی زه م انسان یم ټول یو انسانان یو او کوم ګفت چې ما ته راکړی و دا خو زما نه زیات نه دی ولې ده ته یې نه ورکړو. ستا ګفت چې را رسېدلی هغه هم ده ته ورکړو او دغه هم ده ته وشلو دا ده ته وشلو دواړه مې په خپلو پیسو اخیستې ګوره ښه بس دې نو بس نو راځه څه نو وایم دا به هماغه ګفت دی زما په نظر چې تا رالېږلی و خو د دې لیاقت زه نه لرم دی لري. زموږ په کور کې هر څه شته دی او کوشش وکړئ د چا زړه مه ماتوئ او د الله تعالی بندګان غلط مه استعمالوئ. 2 ورځې ژوند دی ښه 2 ورځې. ښه انسان ښه سړی هغه دی چې د الله په ډاډ کې وکړي. دا هم له تاسو ته مبارک وي چې دې دواړه په جنګ وکړو. یو دقیقه زما خبرې خلاصې نه دي ښه زه تاسو دا خبره هم کوم. د ستا نوم چېرې؟ زما کمال د دې جمال ستا نوم کمال د ده نوم جمال دی. ته مشر یې که دا؟ بل تاسو کوشش وکړئ چې دا بې ځایه ویډیوګانې مه جوړوئ. داسې ویډیوګانې نه چې هر ځای کې ما تاسو کتلي یاستئ ورته خلکو لیږلي هم دي دغه ناسا او د کړي او باجي او دغه شین نه ډډه وکړئ. ګوره مؤمن مسلمان هغه دی چې په بل مسلمان خفه کېږي او د جهنم اور پرې نه غواړي چې فرض شي. صحیح ده که نه؟ صحیح ده نور به توبه باسئ. توبه ده توبه ده ووایه که نه توبه ده بالکل توبه ده دا مې لوز ده در سره قول هم دی دا قول ده دا لوز څه نو وایم بس نو راز څه نو وایم
ماشاءالله کمال او جمال یو چې شروع شي بل غلی کېږي بل شروع شي بل غلی کېږي ها دواړو ماشاءالله د زړه ارمان پوره شو قدرمن مسلمانانو موږ ټول مسلمانان یو او بې مؤمنان یو دا معذور ورور دی او دا معذور ورور دی تاسو ورته موبایلونه نیسئ هر رقم ویډیوګانې پرې جوړوئ تاسو خبره سئ د دې عذاب څونه زیات دی او د دې ګناه څونه زیات دی زموږ د ویډیو دوه مقصده دي یو انسان د بل انسان نه زیات او کم نه دی ټول الله تعالی مخلوقات یو الله پیدا کړي جنت ګټل د الله تعالی د بندګانو کې خدمت او خدمت یې باید بس او په تاسو غږ کوم کوشش وکړئ چې دوی سره مینه وکړئ محبت وکړئ شفقت وکړئ بیچاره معذوران دي تاسو په لاس راکاږئ دې په ځای چې تاسو ورسره مینه وکړئ تاسو غلط استعمالوئ په خرابه لارې بوځئ ماشاءالله دوی هم ما سره وعده وکړله نور به موږ بې ځایه ویډیوګانې نه کوو او انشاءالله چې موږ به د الله او د الله کور به راکله کوو صحیح ده وعده ده ایوه دا یو خدای پاماني مو کوي ستړی ژوند به درته څه ووایم اله رویا هېڅ پوښتنه مه کړه بس دې خوښوایم خوښیم کله یارانو تا ته زه اوس وایم زړه مې په زړه باندې سلګکې کوي بس دې نو بس نو راځه څه نه وایم د ستړي ژوند به درته څه ووایم اله رویا هېڅ پوښتنه مه کړه بس دې خوښوایم خوښیم کله ښه دا اتا دا ویډیو تاسو وکتله چې هغه راغلی دی پاکستان ته دا ویډیو تاسو وکتله چې جمال او کمال سره کومه ویډیو کړې وه دې کې بس زه دا میسج تاسو له درکمه داسې فیمس کسان یا داسې مذوبه خلک چې تاسو خپل اډورټایزمنټ له بوځئ نو کم از کم هغه ګفت ورله ورکوئ او که بیا تاسو له هغه ګفت نشي ورکولی نو په هغه ټیم کې ورکئ خو کیمرې مخې ته داسې مه کوئ ځکه نن سبا سوشل میډیا دور دی او کیمرې هر ځای کې وي نو کم از کم کیمرو کې شو کوي بیا ورله مه ورکوئ خیر دی که نه بیا ترې واپس والئ او کم از کم د کیمرې مخامخ د چا بېزتي نه ده کول پکار دا زما یو عاجزانه ریکویسټ و زه پکې داسې څوک نه مینشن کوم پرسنل او نه زما چا سره څه ذاتي څه اغشته دی بس دا یو څو خبرې وي چې ما درته وکړلې کم از کم داسې فیمس کسان چې تاسو بوځئ خپل کار له او خپل اډورټایزمنټ پې کوئ نو کم از کم چې بیا د هغوی تاسو هم خیال وساتئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته